د الله رسول فرمایي هلاکت دی بربادي ده د هغه حکمران د پاره چې هغه د ځان خیال ساتي د رعایا او خیال نه ساتي. هلاکت دی تباهی ده بربادي ده د هغه حکمران د پاره چې هغه د رعایا او خیال چې دی هغه نه ساتي. حکمرانان یو زموږ مطلب خلفای راشدین تیر شوي دي، یو د هغه څخه معبد راواخله بادشاهان تیر شوي دي. اوس کم سړی د الله رسول فرمایي کم بادشاه چې د خپل رعایا او خیال نه ساتي د قیامت په ورځ بدی او الله ته وجاړي و یا الله که زه په دې خبر وای چې دغه بادشاهي څومره لوی سزا لري وای کش کې په دنیا کې د سر پر بیشتانو دي د اسمان پر ستورو راځړولې وای الته ما خپل ټالۍ خوړلې را خوړلې زه شورېدلې نو څونه سخت ساعت دی وای دا ډیر شو تر دې چې زه نه وای باچا سوی چې کله یو سړی باچا سي باچانو بیا عام دي د کونسلر سي ونسي د ناظم سي ونسي د وزیر سي ونسي د کشنی اسمبلی سي ونسي قومي اسمبلی سينات زب سي چار هر سړی د بادشاهانو په لین کې ولاړ دی ناس دي د اغو د پاره دغه د هلاکت خبر چې دی هغه د الله رسول چې دی هغه ورولې هلاکت دی د هغه بادشاه د پاره چې هغه د خپل رعایا او خیال نه ساتي. روایتو کې راځي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو ورځ یو زنانه ده کښنی بچان ورته جاړي چې جاړي نو دا ورته ناسته ده خوراک مراک شي نسته. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ څنګه ته تیرې دی بیا ورته ویل چې بیا سحر امیر المؤمنین لره ورس چې سحر سو دا امیر المؤمنین لره ورل چې ورل بیا چې وی کتل حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ به ورته ویل چې شغواړي څنګه غواړي ته ولې حضرت امیر المؤمنین لره نو ورځي هغه ول امیر المؤمنین دی مال راځي زه ولې ورسم دای دی مال راځي زه ودل ولې ورسم وای حضرت عمر فاروق دومره پریشان سو به د دې زنانه د پاره یو غونی مونی پارسل هر شي چې دغه وخت باغی کې شان میان واچول د دې کور لري راوړلو به ورته ویل علامه کمال الدین دمیری روایت را نقل کړي به ورته ویل ولته ما ته یو کاغذ را لیکي چې د قیامت په ورځ به د الله په دربار کې زما شکایت نه کوي د قیامت په ورځ به د الله په دربار کې زما شکایت نه کوي بیا هغه لیکلي ورکو چې الله دې سړی زما حق ادا کړی دی زه حق نه لرم چې د قیامت پر ورځ پر د باندې دعوه وکم. وای حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کله وفات کېدی بیا اعلان وکړ ژغ وکړي چې دغه کاغذ با سر په کفن کې کښېږدي ک الله لما پښتنه وکړي چې دا زنانه ولي وجه تجه ولا نو زه بیا کاغذ ورښکاره کم چې الله ماشان ورسول یې تاسو اندازه ولګوي دا څونه درون ساعت دی خلق مندي قرباني شج قرباني لون قرباني خوند قرباني ماته وزارت راکا ماته صدارت راکا ماته کونسلری راکا ماته نظامت راکا اے ظالما د الله رسول فرمایي چې په خبر شه د قیامت په ورځ ته والله ته وجاړي چې الله کش کې د زد سر پر بیشتانو د اسمان پر ستورو راځړولې وای دا 15 کاله چې څو دی بچا دي دا ډیر شو تر دې چې دا ما چش کول ما بادشاہي کوله زموږ علاقو ولا کونسلران به الله لره وروړي دا کم چې د کونسلرانو زامن دي دا به الله لره وروړي چې خپل خور به لس وار ول رئیستله خپل لور به لس وار ول رئیستله خپل کور والا به لس وار رئیستله جلا شناختی کارډو باندې د وټونر کول ظالما زما په عزت باندې ته کونسلر کېږي زما په عزت باندې ته ناظم کېږي زما عزت ته نه لامه اول زملګری ته ولته دی وزیر ډیر صفات وکي مال وزیر در ګرځوا خاص کی سند ورس روپی پیدا کې بیا ته سپلار د وزیر مال د وزیرانو داسې مثال دی لکه چې یو سړی پر لار روان ستړي ستومانه دی یو موټر په مخ درلې هغه بند ولاړ دی نو تاسو جنې وکولې هغه ولې یاره د صدقه غواړي د دې کې سړی نست شنو چې زه د قدر کم بیا ول چې د کراکت واړه په کې سپارو سره روان بس نو تا د کا ورک نو هل شد ځان ستړلې کې ستومان ګوډې ملا وجې د ستړي کړلې موټر پاغه کې سٹارټ سو دغه مخدر سولاړې ته پر دغه ځای پر بیا عینه دغه مثال دی چې دا مر چاته وټونه ورکو دی باچا سي چې باچا سي بیا اسلام آباد لرولاړ سي یا کابل لرولاړ سي د افغانستان په حواله بدرته وایم چې ولاړې بیا والله کاغه سړی بیا په یاد ورغلې چې چا ماته د کرا کړي وا چا زه در دې ځای را ورسول خبر مبل بدر ګرځوي اېڅ په دې باندې خطا وځو دا څوک دی
دا د پښتنو غمګین دي دا د اسلام غمګین دي په دې خبرو مخه تاوسي سیده یو شی نه د خیر سره نو د الله رسول فرمایي هلاکت دي د هغه بادشاهانو د پاره چې کم بادشاهان د خپل رعایا او خیال نه ساتي روایتو کې راځي یو ورځ وفد رالی د بارس چرالی نو مدینه شریف کې الکانو بازی کولې بیا پښتنه وکستي باچا چیرې دی هغه موږ باچا نه لرو موږ د خلیفہ دی خلیفہ ول چیرې دی ول هغه بقیع میدان جنت البقیع چې کم قبرستان دی مدینه شریف کې الته دی ول دی چې روان سو هلا چرالو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بددی لنګوټه یې شته تر سره لاندې کړه دا بس دالته په خاورو کې بددی تور ورته پراته ده چرالو اریان سو دا څنګه معاملہ ده دا څنګه باچا دا د باډیګاټان د محافظینو پیرداران وې دی په کپ اختص چې په کپ اختصلو نه حضرت عمر فاروق سر راپور د کې خیر بیرېږي مرازي ورور چې دې څه غواړي دا څوک د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی او بکر صدیق چې وفات کړي بیا چا ورته ویل چې حضرت عمر فاروق امیر المؤمنین کې دا خودونه سخت خبرې نور سره کیږي ویل ولک الله رب العزت مصنف ابن ابي شيبه روایت را نقل کړی دی تنوی صاحب رحمه الله فرمای وای کده قیامت پر ورځ الله لما پښتنه وکتا چیش کړی د زما د پر زبرتم چې الله ما دغه یو کار کړی دی چې حضرت عمر فاروق چې دغه ما خلیفہ کړ عمر بن عبد العزيز سو نو لوی سړی ولو څومره لوی سړی کوروالای وای زما خاوین 2 کال شپږ میاشتې باچا ولو په دا 2 کال شپږ میاشتې بیا د پرځي غسل نه دی کړی په دا 2 کال شپږ میاشتې بیا د پرځي غسل نه دی کړی د جهان په غمو اخته ولو د جهان په فکرو اخته وزمرغه چې د مازی باچا سو نمبر بدل کا موبایل بدل کا ځای اسلام آباد او کابل رال تخپل کور لري ورور په میاستو بدکاری دي څوای شراب دي څوای دا نور خبرې دي څوای دا نور بیا چې دلته لږ خشه په دا پوسی چې یار وخت پر ختمېدو دي بیا نو پر زړو پاتور پاتاو باندې راو غورځي پر زړو مبارکي راو غورځي انو بس بیا ګرځي وي تی ماته د دی ورلا وټونه راکې پر ما دي اغا ول ورلا لعنت چې ماته ته وټ درکوي العیاذ بالله سیده ما به اول ورلا الله رب العزت نه پرېږ دي چې ما وتا ته ووټ درکې ما ته د چیش لپاره واسطه ولې اسلام مشهور و اسلام خو تا ما ته نو سره کولی تا موږ ته ګیس راوړي تا بجلی راوړه تا اوبر راوړي تا روډ راوړي یا نه دي راوړي نو بیا زموږ کښنی بچیان لونی دی هغه ځای غلیر ځای ورسه سارا ول راوډار سي الته څه د باران وبې هغه ځای خرم وبچي او سپیو مالته وبچي سونو وبچي دا هغه ځای خپل ټیمانډ کوي بیا روانه تو خدای ته بد الله په دربار کې څه کوي ستا کور می سي دی موټر دی می سي دی دفتر دی می سي دی چې چیرته وسیږي هغه می سي دی او راغله ازما په دکای راغله ازما په وجه ته به څه چم کوي ډیر لوی پښتنه به الله درسه وکي او ډیر سخت پښتنه به درسه وکي نو د الله رسول فرمایي دی به وای چې یا الله کچ کې د سر پر بیشتانو د اسمان پر ستور راځړېدلې وای د 15 کال ډیر شو نه تا چې زه وزیر سونځ څه سوم عمر بن عبد العزيز صاحب رحمه الله چې کله دی وفات کړي نو نه جوړو نو بیا به خلک راتل د پښتن لره نو بیا هغه مشر سړی رالی پښتن لره بیا هغه د بچیان ټول چې د کالی خور بدل کوي کالی ډیر خیرن دی یار کمیسور بدل کی ډیر خیرن دی بعد خبرې ملمانه راځي هغه ورته ویل ول په خدای قسم کبل قمیص لري والله کبل قمیص لري چې موږ ور بدل کو کني موږ بدل کړی وای صحیح سلو دا څونه غټ خبرې دی او څونه انتیکه خبرې دی الله رسول فرمایي ویل للامراء هلاکت د هلاکت خبر وایم د هلاکت اعلان کوم د هغه چا د پاره چې دی باچا دی او بیا د خپل رعایا او خیال ساتي ورسې د هر سړی راواخې په دفترانو کې چې ناست دي د دې دونه لوی پښتنه د بعد 18 او 19 ګریډ مخه تا وځي دا د پښایسته موټر او دفتر مخه تا وځي په خدای قسم کې الله رب لوی بیا جهنم په خدای قسم کولاړ سي حضرت عمر فاروق به جړل ولی یا الله دا د دې زنانه چې دا کوم زنانه وجه تجه د یا الله د دې پښتنه لما مکوا ما هغه د پر خپل وجه دی لره شان چې دی غراوړ بیا لیکلم جنې واغستل صحیح سلو استاد پټرول مفتی استاد ګیس مفتی استاد بجلی مفتی استاد ورور د کراچي او د اغا خان د هسپتال علاجونه مفتی استاد د کړوسیل علاج مفتی او زبدلته 2 نمبر دواوی خرم در اغال را باندې ودري ته چې جنت باړي ستا رنگ جنت ته والله کسو دي په خدای قسم جهنم پیدا سوې ستا د پاره دی
په ژره به مې نه خطا باسې په لنګوټه به مې نه خطا باسې په دې به مې نه خطا باسې چې زه ملا یم زه تبلیغي یم زه ښه سړی یم نو لحاظه زه حقدار یم هېڅ حق مک نشته تاسو یو سړی لیدلی دی پر دا روډ باندې نه مې دی لیدلی نو چې نه مې دی لیدلی بیا نو د هغه خبره ده چې ستا نه ورسه د خدای بیچارهګان دي چې د جهان په خدمتو اخته وي هغه نن په کابل کې یو پروګرام دی 80 ودونه کوي 80 دا 140 ودونه سو چې انجونی والکان ورواچي دا بس دا شستغه سیلا په نامه باندې ش ځوان دی غیرتمن ځوان دی وروره د خلکو سره خلک مدد ور سره کوي روپۍ ور کوي چې ورسه وروره ورسه وګرځه د چا پر کور غم دی داغه غمونه لري که څوک وبنه لري څوک خیمه نه لري څوک چت چیږي څوک نه جوړ دي څوک بیمار دي څوک بے روزګار دي څوک بے واده دي ورسه په خدای قسم دا چې په خوشحالي کې لکه د خپل زوی واده چور کوي دا چې په خوشحالي کې لکه د خپل بچي د پاره چي کوي دا ډیره غټه خبره ده ورسي جهان د ځان د پاره ګرځي چې زه شزه پیدا کما ځان ته به وکم دی د جهان د پاره ګرځي چې د بل چا د پاره شزه پیدا کما دا ډیر غټ دا ډیر لوی فرق دی عزیزانو نو د الله رسول فرمایي ویل للامراء د هلاکت خبر اوروم خبروم اعلان درته کوم چې کم سړی باچا دی هغه به اخلاص نسی داغه د پاره ډیر لوی ورځ را روانه ده حضرت ابوبکر صدیق چې وفات کړي بیا وصیت وکړي عائشه صدیقه ته ویلې ول یو دغه وش لرم یو کټوري لرم پیاله او یو دغه پټو مټو لرم دا بیت المال کې برته جمع کی دا چې کله جمع کوي حضرت عمر فاروق وجړل ابو بکر صدیق قسمر د پاره دی ژوند ګران کوي ژوند دا باچاو یو پیاله یو پټو او یو وش د بیت المال کې جمع کی بس دا د سره ور سره بل یو شی نو ور سره حضرت عمر فاروق ویلې ول صدیق اکبر مشت دی ژوند ګران کوي مش به څنګه کوو دا د څنګه کار وکي ویل للامراء د الله رسول فرمای د هلاکت خبر اوروم وهغه چاته چې کم باچا دی کم وزیر دی کم صدر دی کم کونسلر دی کم ناظم دی کم چیرمن دی کم ام پی ای دی کم ام ان ای دی و دې ټول ته خوش خبری ده و دې ټول ته خبر دی د دې خبرو چې تاسو هلاک یاست د هلاکت پر لار روان یاست شر ده دی چې تاسو د خپل رعایا او خیال ونه ساتئ دا یو